حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یوزل تشریف فرما دے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ رادن نشو نبی علیہ السلام لراغے و پزار و قطار بانی جاڑی پچکو چکو جاڑی حضور علیہ السلام ورتوئی یا عمر ما یبکی کا عمر ولی جاڑی وید اللہ محبوبہ باہر یو کس ولار دے او ډیر پچکو چکو بانی جاڑی نو بس داغا آگا جڑا تا می چوکا تا نو زم بجڑا شما نبی علیہ السلام ورتے آواز کولا چراغے آگا نوجوان ینگ نوجوان دے جاڑی نبی علیہ السلام ورتوئی ہلکا ولی جاڑی او تید اللہ محبوبہ مال اخبر یو گناہ یاد شوی دا یو گناہ میں کڑی دا او دا کمی ورزن میں چاہ گناہ کڑی دا نو مسلسل چگیوام جاڑم اس پتہ نہیں لگی چھ ما با اللہ معاف کی کنا نبی علیہ السلام ورتوئی وی سا گناہ دا گناہ ایسا کڑی دا وی دا اللہ محبوبہ پخلے میں نرازی نشم ویلے نبی علیہ السلام ورتوئی وی ستا دا گناہ دا چکم دے دا اسمان نم لیا دا وی دا اللہ پیغمبر دا اسمانون نلویا گناہ دا وی دا زمکی نم لیا دا وی دا زمکی نم لیا دا وی دا عرشنا وی دا اللہ دا عرش نم لیا دا نبی ایسا موتا دیر سیزون یاد کلا وی دا اللہ محبوب داغی نم لیا دا نبی ایسا مریان دے تسا گناہ دا اخیری کی وطا حضور علیہ السلام فرمائل وی دا اللہ دا رحم عمر گناہ دا دا اللہ دا کرم عمر گناہ دا نوجوان ورته د الله محبوب دا الله د رحم په مقابل کې د ماشي وزرم نه دی ګناه وایا څه ګناه دې کړی دا ویجی زه کفن کشم مړی به وشو ما به د کفنې ویستې ما به د مړو نه کفنونه ویستله دا زما پیشه ده تقریبا د 7 کالونه مړی وشي زه د مړي نه کفن د شپې لاړ شم او مړي نه کفن وبس انصارو کې یو جینۍ وفات شو پیغله جینۍ وفات شو د عادت مطابق زه لاړم او ما دغه جینۍ نه کفن لرې کړ بس بیت روان شما کفن میں تلنے کو خودلتا شیطان پا ما بانے شہوت را بانے غلبہ اکڑا وی ما جے خلی موقع دا کفن میں تلنے کڑے دی او جنہ بربند پرتا دا زو واپس ورطاو شما دی جنہ سرمی پا قبر کے زنا اکڑا لیکن مڑی جنہ سرمی پا قبر کے زنا اکڑا پا چکل زنا نفارق شما نو ما تا زما تصور او زما خیال دارا وستچی دا جنہ ما تاوئی چی او ظالمہ او بدبختا پا اغا ورز بانے چی خلق دا خپلو قبرون نرا پاسی او با اغا ورز بانے چی اللہ با دا ہر ظالم نا دا مظلوم بدل اخلی او ظالمہ پا اغا ورز بانے چی کل دا خلقو اعمال تللے کی گی دا ہر ظالم نا با مظلوم خپل بدل اخلی دا یاد ساتا زمال دا کلمه روڑا زما مسلمانا نن تب خلقو بانے ظلم کے نن تد خلقو حیاء و عزت علی نن تد خلقو بیزتی کے یورز را روانا دا چتانا با دا طول ظلمونو دا نوجوان وی دا زنانا ماتا زما پا تصور کی دا زنانا ماتا وی او ظالمہ زج کل دا قبر نا پاسم دا جنابت پا حالت کے بزا اللہ تا پیش کی گم زبا بربند اللہ تا پیش کی گم او زبا دا جنابت دا غسل پا حالت کے وزا اللہ تا پیش کی گم او ظالمہ اقا وقت نوی دا تصور میں راگے او دا آغا وقت دا پا جڑا شویم نبی علیہ السلام مخ مبارک دا غسین سرش وہ دا خود ظالمہ کفن دیویستا بیاد دا مڑی زنانا سرا زنا اگڑا نبی علیہ السلام مخ مبارک کل بچی دا نبی علیہ السلام غسل شو مخ مبارک با نبی دا غصی آغا آثار خاری دل دا نوجوان رو کی اوتا داسی رو کی اوتا زانی دا نبی علیہ السلام نا پڑھ کر اوی اعوذ باللہ من غضبه و غضب رسول اللہ اے اللہ استاد غصینا استاد حبیب دا غصینا پناہ وارم اوتا لارا زنگل تا زنگل کی چگے ہوئی جاڑی 40 دن پا زنگل کی جڑاگانے اکڑے اخیری سلوی اختم عورض ہوا وی اللہ کچھر تازہ ما توبہ قبول کری نو خدای خپل حبیب تا خپل محبوب تا زما دا توبی دا قبولیت ارشاد اکا او کنی قبول کری اللہ کا زما پر سلوی اختو رضا کی تا زما توبہ نہ قبلے نو رب درخواست کوم دا اسمان نا اور راہ کتا کا او ما پی ایرک ہومی سیزا خود جہنم دا عذاب نموسد یا اللہ کا توبہ میں قبول کری نقبل پیغمبر تا زما کیفیت بیان کا او کہ نہ قبلے ربا زما توبہ نہ قبلے اسمان نور را نازل کا او ما اس سزا ایرمی کا دنیا کی جبریل علیہ السلام راگے حضور علیہ السلام توئی دا اللہ محبوب ہے نوجوان ناغلی اتالا دا نوجوان
تعالی راغلیو دا تا پیدا کړي که ما پیدا کړي الله فرمایي الله ورته محبوبه دا بنده تا پیدا کړي که ما پیدا کړي نبی علیہ السلام ورته الله زه جبرئیل زه ټول مخلوقات الله پیدا کړي دي بیا ورته وی دې بنده له رزق ته ورکې که زه ورکوم وی جبرئیل دلا ټول مخلوقات لا رزق الله ورکي وی د دې بنده توبه به ته قبلې او که زه بیا قبلوم یا الله زما توبه او د ټول بندگانو ومن یغفر الذنوب الا الله الله نه بغیر بل څوک توبې قبلول ولا کم دی وی ورشه زما دغه نوجوان ته ویا چې ما ستا ګناه معاف کړو راځه راشه زما عزتمندو الله جل شانه انتہائی زیات رحیم و کریم ذات تے لیکن یاد ساتا پا گناہ با جرأت نکے زلورتیا با نکے اللہ رحیم و کریم دے خو اللہ قہار و جبار اور منتقم ہم دے اللہ بدلی غشتو والا ہم دے گو ریاست